قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي محمد نبي عمري زوی عبدالحق عمري له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. د اوبو ملي اداره وايي په 9 ولایتونو کې په 40 پروژو کار پیل شوی دی. د پښتونوالو وایزو ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. ستاسو پام راوړم دوه تازه او مهمو خبرونو ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي محمد نبي عمري زوی عبدالحق عمري له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. انس حقاني دوحه کې د طالبانو مرکزي پلاوي غړي تایید کړه چې د دې پلاوي د غړي محمد نبي عمري زوی له حکومتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. نوموړی په دې هکله ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو تېره ورځ افغان چارواکو ویل چې عبدالحق عمري د محمد نبي زوی د پکتیا ولایت نظامي معاون له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. او په یو بل خبر کې به واورئ چې د افغانستان د اوبو ملي اداره وايي په 9 ولایتونو کې تر 40 زیاتو پروژو باندې کار پیل شوی دی. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې کوچني بندونه دي چې د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړیږي. د اوبو مدیریت، موسمي سیلابونو د کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړي کولو او خلکو ته د کاري زمینو پیدا کولو په هدف په 9 ولایتونو کې جوړ. د اوبو د زیرمه کولو دغه کوچني بندونه په پنجشیر، فرمان، تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې جوړیږي. د دغو پروژو له لارې به خلکو ته کاري زمینې برابرې شي. دغه پروژې به په راتلونکي یو کال کې بشپړې شي. ډېره مننه لیدونکو. له منتیا مو د همدغسې نورو مطالبو لپاره پښتون وایس یوټیوب چینل حتمي در سره سبسکرایب کړئ.